سلامونه ملګرو. په دې ویډیو کې هم په سویچ باندې کار کوو او راځو سیسکو پکې ټریزر ته. نن په ویلن باندې کار کوو چې څرنګه کولی شو چې ویلن جوړ کړو. راځم زه یو سویچ راخلم او د هغه سره یو څو پی سي 1 2 3 صحیح ده. دا کیبل زه دا کنیکټ کوم له سویچ سره. ملګرو که چیرې تاسو سره د دې دا پونټونه نه ښایي، دا پونټونه چې دي دا فاس انټرنیټ 0/2 فاس انټرنیټ 0/3 او دا هم 0/2 چې دی. که دا چیرې تاسو ته نه ښایي نو تاسو به راشئ د آپشن ته راشئ. په آپشن کې د اولني آپشن ته راشئ. دلته کې تاسو وګورئ always show port label. دا ما چیک کړی، که دا زه ان چیک کړم دا زه کلوز کوم، دا وګورئ ما سره دلته کې پونټونه نه ښایي. نو که چیرې ستاسو هم همداسې وي نو تاسو د آپشن ته راشئ او بیا څه وکئ، دا always show port label دې باندې کلیک وکئ. ښه ملګرو، نو اوس ما پی سی ورسره کنیکټ کړی. نو تاسو به راشئ سویچ ته، سویچ باندې به کلیک وکئ او سی ایل آی ته به راشئ. او بله ملګرو که چیرې دا لیکل تاسو سره واړه ښایي، دا څنګه کولی شئ چې غټ کئ. تاسو د آپشن ته چې راغلی، آپشن کې هماغه ځای ته لاړ شئ. ګورئ دلته always show port label دې باندې کلیک وکړئ، تاسو سره پونټونه شو شي. دلته هایټ نه بلکې د پونټ چې دی دې ته راشئ. دا چې دی نارملی چې دی دا 8 دی، ټیک نه. نو ما دلته کې 15 کړی دی، نو دا 15 صحیح دی، صحیح ده. نو ما 15 کړی، که زه بیرته 8 کما اپلای کلوز. اوس ملګرو که زه دا اوپن کم، دا وګورئ ما سره دومره سمال ښایي، صحیح ده. نو که زه بیرته لاړ شم آپشن ته، په آپشن کې پونټ ته لاړ شم، ټیک ده. او دا وګوره 8 د ما سره، که دا زه بیرته 15 کم او دا اپلای کا، اپلای نه پسې کلوز کا، که زه اوس دا وګورئ ملګرو زما سره غټ شو. نو دا هم تاسو له دې ځای نه کولی شئ چې غټ او وړوکی کئ. دا د یو ملګري پوښتنه وه چې هغه هم په همدې ځای کې ځواب شو، زه به هغه منشن کړم. که تاسو هم همداسې پوښتنې لرئ نو تاسو کولی شئ چې پوښتنې وکئ. زموږ د کمنټ هم کولی شئ. همدارنګې د ویډیو ډسکرپشن کې زموږ د واټساپ نمبر هم شته دی، په هغې باندې هم زموږ سره رابطه کولی شئ. دا زه اوس په اول موډ کې یم ملګرو، دې ته وایي یوزر موډ. موږ ویلي 3 موډونه موږ لرو چې یوزر موډ دی، پریویلیج موډ دی او ګلوبل کنفیګریشن موډ دی. لومبی موډ دی غواړم چې دویم موډ ته لاړ شم، نو انیبل ولیکئ. دریم موډ دپاره کنفټي پریس کئ. نو زه دریم موډ ته راغلم. ملګرو دا خبره له ځانه سره یاده ولرئ، کله چې هم تاسو غواړئ چې کنفیګریشن وکئ نو تاسو به دریم موډ ته ځئ. کله چې غواړئ یو څه شو کئ، یعنې تاسو څه وکړل هغه شو کئ، نو تاسو به دویم موډ ته ځئ. دا درته پریکټیکلی ښایم. ګورئ زه اوس غواړم چې کنفیګریشن وکړم، مثلا غواړم ویلن جوړ کړم، ټیک ده. اوس ما ولیکل ویلن. اوس به تاسو ویلن ته نوم ورکوئ. ویلن ته چې هر څوم نوم ورکوئ خو یو نشئ ورکولی. د دې دپاره چې تاسو وګورئ چې زه ویلن ته څو ویلنونه جوړولی شم، نو تاسو به شفټ له سوالیه سره ونیسئ. ملګرو کله چې هم تاسو غواړئ د یو کمانډ په اړه یا د یو کمانډ په اړه یا د یو کمانډ یا د یو موډ په اړه غواړئ انفارمیشن ترلاسه کړئ، د هغه په اړه معلومات وګورئ چې دا موډ څه کولی شي. یا ما دلته کې ویلن ولیکه، دا ویلن مې ولیکه خو زه اوس ویلن ته نمبر ورکوم، صحیح ده. نو چې زه اوس ویلن ته نمبر ورکوم، زه څه نمبر ورکوم، څه کولی شم؟ یو نشو ورکولی ملګرو. یو نه ونیسه تر 105 پورې یو ولې نشو ورکولی. 1 چې دی بای ډیفالټ اخیستل شوی چې زه تاسو ته وروسته ښایم. اوس دومره پوه شئ چې موږ یو نشو اخیستلی، 1 چې دی بای ډیفالټ اخیستل شوی دی. ښه نو تاسو به ولیکئ ویلن تاسو هر څه نمبر ورکوئ، ما ورکړو 22. هغې نه پس به تاسو انټر پریس کوئ، نیم به ورته ورکوئ.
نیم چې دی ولیکه. اوس تاسو چې دی ویلن ته هر څه نوم ورکوئ، یو نوم ورته ورکوئ. فرض که زه ورته ورکوم BCS، ما ورته BCS نوم ورکړه، هغې نه پس به تاسو انټر پریس کوئ. ملګرو اوس دا مونږ کنفیګریشن وکړو، نو دا مونږ دریم موډ کې وکړو. کله چې تاسو غواړئ اوس دا شو کوي چې آیا ما سره ویلن د 22 نمبر یعنی په 22 ما سره ویلن په 22 جوړ شو کنه، او نوم آیا د دې BCS نوم دی کنه، دا زه چیرته وګورم؟ نو دا تاسو په دویم موډ کې کېدلی شي. نو تاسو دویم موډ ته چې راځئ نو تاسو به څه کوئ؟ ایگزیټ به وکئ. خو که چیرې تاسو اینډ ولیکئ، تاسو چې په هر موډ کې یاستئ، کله چې تاسو اینډ ولیکئ نو تاسو به لاسي دوهم موډ ته راوړي. که تاسو ایگزیټ لیکئ، ایگزیټ چې دی هغه تاسو یو موډ شاته راوړي، او اینډ چې دی تاسو چې په هر ځای کې اوسئ نو تاسو دویم موډ ته راوړي. ها نو اوس به تاسو دلته ولیکئ چې شو ویلن. څنګه انټر پریس کم دا وګورئ. دا وګورئ ملګرو، صحیح ده. دا ما تاسو ته ویلي چې 1 چې دی بای ډیفالټ جوړ شوی دی، 1 څه دی بای ډیفالټ دی، او دا 22 موږ جوړ کو، BCS نوم مو ورته کېښود. دا وګورئ ویلن چې ده، ویلن 22 ده، ویلن 22 شو. نیم څه دی؟ نیم BCS دی. موږ ویلي چې 1 نشو اخیستی ځکه 1 چې دی بای ډیفالټ اخیستل شوی. دا اوس موږ چې کوم جوړ کو BCS په نوم باندې ویلن دا اکټیو دی، خو کمپاوند پورې تعلق نه لري. اوس چې کمپاوند موږ له دې سره کنیکټ کوو، کمپاوندونه د دې ویلن مربوطه وو، هغه هم موږ اوس کوو. دا زه کلوز کوم. زه غواړم د دې دا پوینټ چې دی دا څو دی؟ دا یو دی، یعنی فرست انټرنیټ 0/3. زه غواړم دا ویلن دا د 22 ویلن مربوط کړم. نو سویچ باندې کلیک وکړئ. د هغې دپاره به تاسو راشئ دریم موډ ته، نو ولیکئ کنفټي به پریس کړئ. دلته کې کله چې تاسو دریم موډ ته راغلی، په دریم موډ کې به تاسو ولیکئ INT چې دا انټرفیس ټپ بټن پریس کړئ نو انټرفیس به ولیکلی شي. هغې نه پس انټرنیټ 0. اوس دغه پونټ نمبر چې دی دلته به د پونټ نمبر ورکوي. زما د پونټ نمبر چې دی پس انټرنیټ 0/3 دی. نو تاسو به مو ولیکئ پس انټرنیټ 0/3 به ولیکئ. کله چې ولیکئ پس انټرنیټ 0/3 هغې نه پس به تاسو انټر پریس کړئ. هغې نه پس به تاسو ولیکئ SW ولیکئ، ټپ بټن پریس کړئ نو تاسو ته به ولیکئ سویچ پورټ. سویچ پورټ چې مو ولیکئ نو سویچ پورټ نه پس به تاسو ولیکئ موډ، هغې نه پس به ولیکئ ایکسس. نو که غواړئ زه دلته اوس لیکم ورپسې کرښه کې بیا زه لیکم چې سویچ ایکسس ویلن. اوس څنګه کولی شي ګور دا لیکل زه پاکوم. دا لیکل څنګه ما اوس بره یو کمانډ ولیکم، مثلا ما دا کرښه ولیکله سویچ پورټ موډ ایکسس. دا زه څنګه بیرته لیکلی شم؟ تاسو ښه ګورئ OSK ملګرو، که تاسو غواړئ دغه لیکل بیرته راوړئ، دا کیبورډ چې دی ملګرو OSA په سټارټ مینیو کې ولیکئ، دا تاسو ته راخلي. ښه زه اوس غواړم چې دا لیکل دلته کې تکراري بیا راولمه. د هغې دپاره تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. ګوره تاسو چې څه موډ مخکې لیکلی وي هغه څه کېږي؟ تکراریږي. که زه چیرې دا لاندې ولیکم دا ولیکم نو ما چې اوس څه کار وکړو هغه ماته څه کوي؟ ښیي. همداسې هر کمانډ چې ما هر څه چې لیکلي وي په دې سره موږ ته شو کېږي. دا وګوره ما ویلن څه مخکې لیکلی ویلن مې لیکلی او بیا مې ویلن 22 همدارنګې نیم BCS. دې ځای نه تاسو کولی شئ چې راوړئ. ښه نو اوس زه لیکم چې سویچ پورټ ایکسس ویلن غواړم د ویلن چې ویلن لکه ما ویلن ولیکه، صحیح ده. ومې لیکل سویچ پورټ ایکسس ویلن 22. تاسو چې هر څه نوم ورکړی ما 22 ورکړی دی نو زه هم 22 لیکم. هغې نه پس به تاسو انټر پریس کوئ. نو اوس به تاسو اینډ چې ولیکئ نو تاسو دوهم موډ ته لاړ شئ. اوس زه لیکم چې شو ویلن. زه ګورم چې ورېږه ما سره دا مربوط شو دا فرست انټرنیټ 0/3 که نه. ملګرو ویلن چې دی 22 دی، BCS نومې دی،
او دا پوینټ چې د دې هم دا د دې ویلن مربوط شو. نو دا زموږ سره ویلن تاسو په هم کار وکړئ. صحیح ده. نو دا زموږ سره